د حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په دور کې د بادشاہ دربار ته وی یو دهری راغی او دا چیلنج یې وکړو مسلمانانو ته چې تاسو وایئ چې الله پاک موجود دی. وی زه خدا نه منم چې الله موجود دی، زه خدا ویم چې دا تمام کائنات په خپله پیدا شوي دي او دا تمام کائناتو دا نظام په خپله باندې چلیږي. تاسو چې په کوم خدای باندې ایمان لرئ نو اول خو دغه خدای مثابت کړئ چې دا خدای پاک موجود دی او که نه. نعوذ بالله دهري دا خبره وکړه او دا چیلنج یې ورکو او که تاسو مسلمانان دا خپل خدای ثابتولی شئ نو په ټولو کې لوی عالم مال راولی او زما سره دی چې کوم دی په دې باندې بحث او مباحثه وکړي. زما سره چې کوم دی وایي په دې کې څوک مقابله نشي کولی. دا یو غټه دعوه یې وکړه د بادشاہ په دربار کې. تمام مسلمانان ناس دي، څوک جواب کولی نشي. بادشاہ ناس دی، وزیران ناس دي، څوک جواب نشي کولی. بادشاہ چې کوم دی په امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پس یو سړی اولیږو چې ته فوراً لاړ شو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه راوله. دا سړی خو رانه ټول خلک دهریان کوي، کافران کوي، د جواب خو چې کوم دی څوک شته دی نه. سړی چې امام صاحب پسې لاړو، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د هغه نه ټوله خبره معلومه کړه او ټول حالات یې معلوم کړه چې دی څه وایي. چې حالات یې معلوم کړه نو دې سړي ته امام صاحب وایي چې زه ته لاړ شه او زه تقریبا داسې نیمه ګنټه کې درځم. دا سړی لاړو د بادشاہ دربار ته. د بادشاہ د دربار او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د کور په درمیان کې چې کوم دی دریابو، دریای دجله. دا سړی واپس راغی دربار ته او بادشاہ ته وی چې امام صاحب به لږ وخت پس چې کوم دی دا راورسېږي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه 2-3 ګنټې پس چې کوم دی دربار ته راغی. چې دربار ته راښکاره شو نو تمام مسلمانانو په مخونو باندې چې کوم دی رڼا راغله او روشنایي پې راغله او مخونه یې روښانه شو چې امام صاحب راغی او زړونه چې کوم دی څه ناڅه مطمئن شو. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې راغی، بادشاہ هم په انتظار، دهری هم په انتظار دی او تمام دربار والا خلق، وزیران او عوام خلق ټول په انتظار دی. امام صاحب 3 ګنټې پس چې کوم دی راغی، 2 یا 3 ګنټې پس په تاخیر سره راغی. بادشاہ ورته هم چې کوم دی شکوا او ګیله وکړه چې ته خو ډېر لیټ راغلی او دهری چې کوم دی شور جوړ کو چې تا د خپل وعدې نه چې کوم دی خلاف ورزي وکړه. تا وی چې لږ وخت پس به درځم، مثال په طور نیمه ګنټه پس به درځم او ته چې کوم دی 2-3 ګنټې پس راغلی. یو خو دې دا وعده خلافي وکړه او شور جوړ کړ چې تک دومره لیټ راتلی نو په وخت باندې به دې ویلي چې زه به 2-3 ګنټې پس راځم نو خلکو به دومره تکلیف نه برداشت کو. به هر حال مونږ دومره انتظار وکړو، ته دومره لیټ راغلی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د دربار خلکو طرف ته متوجه شو او ورته ووی چې زه د خپلو راتلو چې کوم دی زه عذر پیش کوم چې زه په څه وجه باندې چې کوم دی لیټ راغلم. دربار والا ته وی چې زما سره نن یو عجیبه کار وشو او یو ناشنا کار را سره وشو. خلک ورته متوجه شو چې څه کار وشو داسې او څه عجیبه کار دی. خلکو مطالبه وکړه چې هغه عجیبه کار څه دی او عجیبه واقعه څه ده چې ستا سره وشوه نن او ته د هغې په وجه باندې لیټ شو. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته فرمایي چې زما سره عجیبه کار دا وشو چې زه د کور نه کله راووتم او د بادشاہ دربار ته راتلم نو په منځ کې خو دریای دجله وه، دریابو. ما چې وکتل نو د دریاب په غاړه نه کشتی وه او نه چې کوم دی ملاحو. زه حیران ودرېدم چېرې دا دریاب به اوس څنګه عبور کومه، په دریاب باندې به د بادشاہ دربار ته زه څنګه اوړم. حیران ولاړم. په دې کې
ناڅاپه چې کوم دی د دریاب په غاړه چې کمې غټې غټې ونې ولاړې وي نو خود به خود چې کوم دی کټ شوې او ونې را پرېوتې، نه چې کوم دی سړی شته، نه اره شته، نه بل څه آله شته، او ونې چې کوم دی کټ شوې او را پرېوتې. وی بیا څه ګورم چې دا ونې دا ډډونه چې کوم دی دا په خپله باندې تختې ته جوړې شوې، ترکاڼ نشته، څه اره او آله نشته، خود به خود د هغې ډډونو نه چې کوم دی تختې جوړې شوې او داسې اوارې او نیغې تختې ته جوړې شوې چې لکه بلکل یو تجربه کار سړي چې کوم دی دا جوړې کړي او حالانکه سړی په نظر نه راځي، څوک شته نه. بیا وی خود به خود دغه تختې د یو بل سره راغلې او جوړاو شوې، یو بل سره را یو ځای شوې او څوک را یو ځای کولو والا په دغه ځای کې په نظر باندې نه راځي. بیا خود به خود چې کوم دی د دریاب نه میخونه را ووتل او په دې تختو باندې ټک والی شو او د هغې نه کشتی چې کوم دی تیاره شوه او کشتی ته جوړه شوه. زه حیران یم، وی په دې کې د دریاب نه چې کوم دی تیل را ووته او په دې کشتی باندې واوړېدل، کم درازونه سوري چې پکې و نو هغه په هغې باندې بند شو وی او کشتی مکمل تیاره شوه او نه څوک شته دی نه څوک په نظر باندې راځي. وی بیا دا کشتی خود به خود چې کوم دی دریاب ته ورکوزه شوه او زه چې کوم ځای کې ولاړم د دریاب په غاړه باندې نو زما خوا ته راغله او په زبان حال سره دا وی چې لکه دې کشتی ته راسور شه. نو چې کشتی زما خواله راغله نو زه په کشتی کې کېناستم او کشتی ته ورسور شم. اوس ملاح پکې نشته، د کشتی چلولو والا سړی نشته او دا کشتی خود به خود چې کوم دی داسې طرف ته روانه شوه چې د اوبو مخالف سمت طرف ته روانه شوه، د اوبو مخالف طرف ته دا کشتی په خپله او داسې په تیزۍ سره روانه شوه چې لکه یو سړی چلی، حالانکه څوک پکې شته دی نه، صرف زه پکې وی ناست یم. او دا کشتی بیا چې کوم دی دې غاړې ته واپس را ورسېدله د بادشاه د دربار دې طرف ته او غاړې ته داسې ودرېده لکه چې په زبان حال سره ما ته وایي چې ته اوس کوز شه. وایي چې څنګه غاړې ته ودرېده نو زه دې غاړې ته راکوز شوم. چې څنګه راکوز شوم شاته مې وکتل نو کشتی واپس چې کوم دی روانه شوه، تشه کشتی د ملاح پکې نشته، واپس کشتی روانه شوه. وایي زه دې خوا دربار طرف ته رالم او اوس دغه چې کوم دی را ورسېدم نو د دې واقعې د وجې نه وایي زه لیټ شوم. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته وایي. امام صاحب چې خاموش شو نو دهري ورته وایي چې امام صاحب ته خو چې کوم دی ما هم امام ګڼلې او دې ټولو خلکو چې کوم دی ډېر لوی امام او عالم ګڼلې، خو لیکن ته چې کوم دی نه امام او نه عالم، ته خو ډېر زیات بې وقوفه، ته خو ډېر زیات کم عقله سړی. هغه ورته وی څنګه؟ وی داسې چې دا هم څوک مني، دا وی د چا عقل اخلي دا خبره او د چا عقل مني چې ونه چې کوم دی په خپله باندې کټ شوې، د هغې نه خود به خود چې کوم دی تختې جوړې شوې، ترکاڼ نشته، په هغې باندې خود به خود چې کوم دی میخونه وی ټک والی شو، ترکاڼ نشته، په هغې باندې خود به خود چې کوم دی د درازونو بندولو دپاره تیل راتوی شو او خواره شو پې او څوک چې کوم دی د دغې تیلو اچولو او خورولو والا نشته. وی دا هم د چا عقل مني، ته خو ډېر زیات بې وقوفه او کم عقله چې کوم دی ثابت شو. امام صاحب ته وایي. امام صاحب په خاموشۍ سره د هغه دا ټولې خبرې او دا تقریر واورېدو چې هغه بس کړه نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته وایي چې زما خبرې ته غوږ کېږده چې زه ډېر بې وقوفه او کم عقل یم او که نه ته ډېر زیات بې وقوفه او کم عقل یې. امام صاحب ورته وایي چې زه ستا نه تپوس کوم چې دا وړه غونته کشتی دا په خپله چې کوم دی خود به خود نه جوړیږي، ستا عقل د دې تسلیمولو ته تیار نه دی، ستا عقل دا نه مني او د تمامو انسانانو عقل دا نه مني چې ګینې دا کشتی د خود به خود جوړه شي.
نو چې دا وړه غونته کشتی په خپله بغیر د ترکاڼ نه نشي جوړېدی، بغیر د ونې کټ کولو والا نه نشي جوړېدی، نو د تمامې دنیا دا کشتی چې کومه ده، د تمامو کائناتو دا کشتی چې کوم دی، دا بغیر د چلونکي نه څنګه چلیږي؟ اوس ته راته ووایه چې ته زیات کم عقل او ته ډېر بې وقوف او که زه ډېر بې وقوف یم. نو دا تمامې دنیا دا کشتی چې کوم دی، ستا دا دعوه ده چې دا تمام کائنات په خپله پیدا شوي دي، ستا دا دعوه ده چې دا تمام کائنات خود به خود چې کوم دی چلیږي. نو زه ستا نه تپوس کوم چې د تمامو کائناتو دا کشتی دا په خپله څنګه چلیږي، دا په خپله پیدا شوي څنګه دي؟ ستا وړه کشتی خو چې کوم دی د هغې جوړول دا ستا عقل نه مني، د هغې جوړېدل خود به خود چې کوم دی ستا عقل نه مني، او د تمام کائنات دا کشتی خود به خود چلیدل، د دې دا نظام چلیدل ستا عقل مني. نو اوس ته ووایه چې زه ډېر کم عقل یم او زه ډېر بې وقوف یم او که ته ډېر بې وقوف یې. امام صاحب ورته وایي چې ته ډېر زیات بې وقوف یې چې د تمامو کائنات چې کوم دی د دې پیدا کولو والا یو ذات شته دی، د دې نظام چلولو والا یو ذات شته دی، هغه چې کوم دی دا نظام چې کوم دی چلی. ته وړه غونته کشتی چې کوم دی ستا عقل نه مني. نو ستا دا خبره چې کوم دی په خپله خبره دې سوچ وکړه چې ستا دا خبره چې دا تمام کائنات په خپله پیدا شوي دا عقل مني، دا تمام کائناتو دا نظام په خپله چلیږي نو دا عقل مني؟ نه، دا دومره نظام چې چلیږي، دا نور او سپوږمۍ چې کوم دی روان دي او دا ستوري الله پیدا کړي دي، په یو منټ کې چې کوم دی دا فرق نه دی راغلی د دنیا چې پیدا شوې ده تر د قیامته پورې به په یو منټ چې کوم دی پکې فرق پیدا نشي. د سپوږمۍ په دې رفتار کې، د نور په دې رفتار کې، د دې په دې نظام کې تر اوسه پورې د یو منټ او د یو سیکنډ فرق نه دی راغلی. نو دا بغیر د یو چلونکي نه چلیږي او دا کشتی چې کوم دی بغیر د چلونکي نه چلیږي. نو ته ډېر زیات بې وقوف یې، دا تمام کائنات چې کوم دی دا الله پیدا کړي دي، د دې چلولو والا چې کوم دی الله پاک دی، او دا د الله پاک یو نظام دی، الله پاک موجود دی، دا تمام کائنات پیدا کړي دي، د تمامو کائناتو دا نظام چې کوم دی الله چلی. دا انسانان الله پیدا کړي دي، دا انسانان به الله وجني، د دوی سره به د خپلو اعمالو چې کوم دی حساب او کتاب کوي. الله پاک چې کوم دی دا موجود دی، دا چې کوم دی ازلی او ابدي دی، د همیشه نه و او د همیشه دپاره به الله پاک. نو الله پاک چې کوم دی دا موجود دی. دا زموږ د مسلمانانو پخه او مضبوطه عقیده ده. کافران به چې کوم دی زموږ په دې عقیده باندې حملې کوي. کافران چې کوم دی د هغې به دا کوشش چې دا خبره ثابته کړي چې الله پاک نشته او کرونا شته دی، وایي کرونا شته دی او الله نشته، د هغې دا عقیده ده. زمونږ به دا کوششي، دا محنت به مونږ به دا ثابتو چې الله پاک موجود دی. کرونا چې کوم دی هیڅ نشي کولی، مرګ کرونا نشي راوستی، مرګ الله پاک راولي. دا انسان چې کوم دی پیدا کړی هم الله پاک دی، الله پاک به وجني هم. دا انسان کرونا پیدا کړی نه دی، نه کرونا چې کوم دی وجلی شي، نه یو بیماری وجلی شي، نه بل سیس چې کوم دی وجلی شي. د دې انسان دا ژوند او دا مرګ دا ټول د الله تعالی په لاس کې دی. الله پاک دې موږ او تاسو له په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. دعا وکړئ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم